د تورخم دروازه نن پنځمه شپږمه ده چې د هر قسم د تګ راتګ پر مخ باندې بنده ده، د تجارت پر مخ باندې بنده ده، د عام وګړو د تګ راتګ پر مخه باندې بنده ده. د تورخم دغه دروازه ولې بنده ده؟ دا په 2018 کال کې هم بنده سوې، دا په 2014 کال کې هم بنده سوې، دا په 2023 کال کې هم بنده سوې، دا په 2023 کال کې هم بنده سوې او بیا دا د په 2025 کال کې هم بنده سوې. ولې داسې کیږي؟ او اوس فی الحال چې بنده په 2025 کال کې یعنی دغه پنځمه شپږمه ورځ ده چې د تورخم دروازه بنده ده. وجوهات یې څه دي؟ د دې پر بنیاد باندې دوستانو له تاسو سره یو ویډیو شریکه کوم. راځئ په دغه معلومات مکمل وګورئ او ځان ور باندې پوه کړئ چې ولې بار بار دا دروازه بندیږي او فی الحال موجوده وخت کې پر څه باندې بنده ده، ولې بنده ده. راځئ تر اوسه مخه دا ویډیو را سره وګورئ. د تورخم بارډر د بندیدلو مسله ده. تورخم بارډر بیا درېمه ورځ ده چې بند دی. تورخم بارډر وجه څه ده؟ دا په تاریخ کې په مختلفو وجوهاتو په بنیاد باندې بند شوی دی. که ته وګورې که نه، دا په 2016 کې بند شوی، دا په 2017 کې بند شوی، دا په 2023 کې بند شوی، دا په 2024 کې بند شوی، دا 2025 کې بیا بند شو. مسلسل دی بندېږي، مسلسل. او د دې د وجې نه د تجارت ښه کافي نقصان کېږي، د عامو خلکو هم کېږي او د دې دواړو ملکونو هم کېږي. ته که خیال وکړې که نه، د تورخم د لارې په تلو باندې زیاتره میوه او سبزیانې دا په ټرکونو کې ځي. چې کله تورخم بارډر بند شي نو میوه او سبزي خو دونه وخت نشي ایسارېدی. دا څه موبایل، څه بټریانې، څه ټکنالوژي والا سامانونه خو نه دي چې خرابېږي به نه. تا سره پراته چې څونه موده پراته وي ستا سامان دی بیا یوباسه، خرابېدی شي. دا نو چې خرابېږي د هغې د وجې بلا نقصان خلکو ته کېږي. د دې تورخم د لارې په تلو باندې د پاکستان او د افغانستان په خپل منځ کې تجارت په 2010 کې تقریبا 2.5 ارب ډالر و ده. سوچ کوه. او اوس 1.5 ارب ډالر دی، 1.8 ارب ډالر دی. د دې بندېدلو را بندېدلو د وجې نه تجارت دومره ښکته شو. هم په هغې کې یو ایشو بل هم شته چې هغه پاکستان په هغې کې حق به جانب دی چې دا خبره کوي او هغه دا د زه لږ مونته کتاب په مې پوهه کوم دې خو وګوره. د دې د وجې نه هم دا تورخم بارډر بند شوی را بند شوی دی. څه سیکیورټي ریزنز هم د هغې له راتاویږو. د پاکستان او د افغانستان په خپل منځ کې د تورخم د لارې په تلو چې کوم تجارت کېږي که نه، نو دلته کې د دوی یو معاهده شوې. دغه معاهده دا ده چې افغانستان پاکستان ترانزیت ټریډ اګریمنټ څه شو. ترانزیت ټریډ هم د پاکستان د لارې په تلو باندې کېږي. پاکستان افغانستان له اجازه ورکوي چې ته خپل سامان راوړلی شي، انډیا ته وړلی شي، د واګا بارډر په تلو باندې ولته خرڅولی شي. صحیح ده. خو دا اجازه پاکستان افغانستان له ورکړی دی چې ته سامان راوړلی شي په انډیا کې خرڅولی شي. انډیا له نه د اجازه ورکړی چې انډیا ته هم راوړه په افغانستان کې خرڅوه. د پاکستان دا وینا ده چې د انډیا نه کله سامانونه ځي د دې په دوران کې سمګلینګ کېدی شي او زمونږ په ملک کې مختلف قسمه جاسوسان وغیره را ننوتلی شي، مختلف قسمه هتکندې د انډیا کولی شي زمونږ سره. نو د انډیا سامانونه مونږ افغانستان ته نه پرېږدو، افغانستان له اجازه ورکوو، هغه دې وړي هلته دې په انډیا کې خرڅوي، د خپل تجارت کوي. اوس دلته کې مسله دا پیدا شي چې د انډیا نه ایلیګلي سامان افغانستان ته د پاکستان د لارې تلو تلل شروع شي. په مختلفو طریقو کېدی شي، یا یې ولا اوریجن بدل کړي چې دا د انډیا سامان نه دی، یا د کرپټ افیسرز خو کمې نه دی، افیسر له پیسې ورکړه چې هلکه ما ځان غلی که ځان شپېلې که دا پیسې والا پاس به کړم. یا مختلفې نورې طریقې دي. داسې هم کېدی شي چې د انډیا نه ځینې سامانونه دوبۍ ته ولېږي، دوبۍ نه پاکستان ته راولېږي، بیا یې په دې لاره باندې ولېږي، نو هغه بیا د انډیا سامان لاړې. انډیا به د اوسه پورې بلکې اوس هم دا کوي چې د چابهار پورټ په تلو باندې افغانستان ته لېږي. خو چابهار پورټ خو ډونالډ ټرمپ چې راغی انډیا ته یې وویل چې نه به استعمالوي او بیا د مسله دوی ته پیدا شوې ده. نو اصول ته کې دا بیا دوی دغه کار کوي چې د انډیا په تلو باندې ډایرکټ د پاکستان استعمال کوه او افغانستان ته خپل سامان لېږه. نو پاکستان افغانستان د خو اجازه ورکوي چې ته انډیا ته ولېږه، خو انډیا یې نه ورکوي چې ته افغانستان ته ولېږه. نو هلته کې چې کله داسې قسمه ایلیګل هتکندې کېږي د هغې د وجې نه د تجارت په حق باندې خبر وکړم، د هغې د وجې نه تورخم بارډر بند شي. نو داسې مختلف وختونو کې د تجارت په حق باندې په مختلف وجوهاتو باندې بند شوی دی. اوس یوازې دغه وجه نه تجارت وجه نه ده، سیکیورټي ریزنز هم په دې ځای کې بلا شی دي. اکثر د افغانستان د طرف نه د پاکستان د طرف نه چې کوم فورسز دي یو بل سره جړپ عالم شروع کړي. دې ټایم کې چې کوم ایشو دی نو هغه دا ده چې د تورخم سره په 0 پوینټ باندې د افغانستان د طرف نه چیک پوسټ جوړیږي. 0 پوینټ مطلب دا چې بارډر ته بالکل لنډ، او پاکستان وایي چې نه بارډر ته لنډ تاسو چیک پوسټ نه جوړوئ، په 0 پوینټ باندې به چیک پوسټ نه جوړوئ. او دا ایشو د ډېر وخت نه را روان ده. د هغې د وجې نه په خپل منځ کې جړپ هم وشي او بیا بارډر بند شي، او د هغې د وجې نه چې بارډر بند شي عامو خلکو ته هم بلا شی نقصان کېږي. نو هغه بارډر اوس واپس بیا بند دی. نو د دې مسلې د اوسه پورې داسې څه پراپر حل راونه وته.
عوام خو پرې د په کرکټ کې نختی دي، که د افغانستان د طرف نه دي که د پاکستان د طرف نه دي، د کرکټ میدان دي د ټولو نه اهم میدان ښکاري. نو دا مسلې د قشنت کې انډول پاتې دي. اوس په دې کې د ټولو نه مین کردار چې دی دا را ادا کوي. را نه غواړي چې په څه طریقه باندې د پاکستان او د افغانستان تعلق دونه ښه شي چې دا تجارت هم په خپل منځ کې ښه برابر کېږي او تورخم بارډر هم کولاوي او سیکیورټي ایشوز هم نه او خلک هم تګ راتګ کوي. دا کو وشو نو د انډیا اثر رسوخ په افغانستان کې نه پیدا کېږي او چې هغه نه پیدا کېږي نو انډیا ته او د انډیا چې کوم شاته د سره نور مرګري د هغې ته مسایل پیدا کېدی شي. نو د را انوالومنټ دلته کې ښه کافي دی. اني هاو ستاسو څه خیال دی؟ ستاسو څه رایه ده؟ وجوهات څه کېدی شي او د هغې د حل کولو کمې طریقې کېدی شي؟ د خپل رای اظهار په کمنټ سیکشن. دوستانو د طارق پټان صاحب دغه یو کوچنی کلیپ غونډې ویډیو م له تاسو سره شریکه کړه. یقیني همداسې ده. د تورخم بارډر بار بار بندیږي، مثلا هغه پر داسې بنیاد باندې اوس فلحال سي بنده سوی، مثلا سي د افغانستان حکومت یعنی طالبان سی کمی پوستی یا چک پوسونه جوړوي، هغه د پاکستان سی کم تار یا خاردار یا کمی امنیتي ځایونه جوړ کړي هغو ته بالکل نږدې جوړوي، خو پاکستان دا نه برداشوي، نشي برداشولی. هغه ورته وایي دلته مه جوړوئ. نو افغانستان وایي چې دا زموږ خپله خاوره، ځکه دا موږ حق لرو قانوني هر څه، نو موږ دلته خپلې ځایونه جوړوو د خپل هیواد د امنیت لپاره. نو پاکستان او افغانستان پر هغه باندې جګړه رامنځته سوې، ځکه یې تورخم بارډر د 4-5 شپه ورځې کېږي چې بنده. اصل خبرې ته راځو. لکه څنګه چې طارق پټان صاحب وایي ګوري د تورخم دروازه بنده ده، که د افغانستان ولس کې که د پاکستان ولس کې بالکل د دې په هکله یو لفظ هم تر خولې نه باسي، خاموش دي. ولې؟ د دې ټوله توجه پر کرکټ ده. یعنی که تاسو وګورئ غربي مملکونو موږ داسې کولو چې زموږ توجه یې ټوله و کرکټ ته کړله، اقتصاد هم له موږ څخه هیر سو، سیاست هم له موږ څخه هیر سو، امنیت هم له موږ څخه هیر سو، د خپل هیواد لپاره کار کول هم له موږ څخه هیر سو. اوس که تاسو وګورئ پخوا یو داسې مثلا د څه زمانه مخکې داسې یو حالت و چې د کرکټ وال به لکه د ګربز یو ویډیو تاسو وګورئ، هغه وایي افغانستان به الله جوړ سي، که افغانستان کې که پاکستان کې چې هر هیواد دي د ده په وینا مثلا افغانستان به الله جوړ سي چې کله یې د کرکټ وال له کرکټ سره تعلق وساتي، د ډاکټر یې له ډاکټري سره وساتي، انجینیر یې له انجینري سره وساتي، سیاستدان یې له سیاست سره وساتي، امنیت والا یې له امنیت سره وساتي، نو هلته به وطن جوړېږي. یقیني همداسې ده، هیواد هم هلته ابادي کوي، هلته په دغه طریقه باندې ابادېدلی شي. موږ او تاسو که وګورو نن سبا سیاسیان دي، که ډاکټران دي، که باچیان دي، که ملایان دي، که هر څه بلاوې دي، دا ټولو توجه یوازې و کرکټ ته ده. یعنی پرون د افغانستان لوبه تاسو وکتله چې ویې ګټله، څومره پر دغه باندې خلکو څومره دغه جوړ کړی و، یعنی د مخالف خلک سره کم غږېدلو، خوشحاله خلک څنګه غږېدلو، یعنی ټولو توجه د دوی اصل مقصد مې دا و چې ټولو توجه که د پاکستان ولس کې که د افغانستان کې ټولو توجه یوازینی و کرکټ ته ده. او هغه مین شی چې لار بنده ده د تجارانو نقصان ده، که د افغانستان له طرفه کې که د پاکستان له طرفه کې، افغانستان تم نقصان پاکستان تم نقصان، پر دغه سی باندې را ټول خاموشه دي. باید د کرکټ وال کرکټ ته اوږه ورکړي، پر هغه بنیاد په هغه میدان کې وغږیږي، او د سیاست وال پر سیاست باندې، او هغه خلک مثلا چې د هیواد د آبادي لپاره، د اقتصاد لپاره، د تجارت لپاره هغه باید پر داسې موضوعاتو باندې وغږیږي. یقیني د تورخم بارډر بندېدل، د تورخم دروازه بندېدل دا یقیني نقصان کوي افغانستان ته هم پاکستان ته هم. دعاګانې کوي چې زر زر الله پاک دغه مشکلات د دوه هیوادونو تر مابین ختم کړي. دا د هر پښتون افغان د مسلمان دا یو ارمان ده چې د افغانستان او د پاکستان تر مابین بالکل داسې تګ راتګ لکه یعنی 50-60 کاله مخکې، یعنی دوی تر مابین داسې ورورګلوي وي، نه جنګ وي نه جګړې وي، او دوی تر مابین اتفاق وي، اختلافات ختم وي او امنیت زیات وي. نو داسې یو ورځ به انشاءالله په موږ باندې الله وویني چې د پښتنو سیمې چې خاص کر پر دا کرښه باندې پرتې او د دغو تر مابین تګ راتګ ډېر په اسانۍ سره وي. نو کوشش کوئ د دا رقم موضوعاتو کې څېړنه کوئ او داسې مثلا پر داسې شیانو باندې غږیږئ چې زر تر زره ستاسو غږ تر هغه چا ورسیږي چې مثلا هغه په مابین کې اتفاق راسي او اختلافات ختم سي، او دغه د تورخم دروازه بیرته د پخوا په شانتې خلاصه سي، او تجاران خپل تجارت او د کاروبار والا خپل د کاروبار لپاره پر دغه دروازه باندې تګ راتګ وکړي.